بیا که سوال لرو چې حکم یې سره دا دې باندې خو اوس موږ پوه شو چې شریعت کې د عبادت شته حکم یې سره نو حکم د دې اصل په اعتکاف کې دی چې د سنت دی سنت څه معنا ده کوي نه کینو ګناه پکې نشته بس نه کولو کې اجر دی دا به سره وي که چېرته ته داسې تعریف وکړي چې وی نه کي سنت معنا ده چې وی نه کي یا دا خبره وکړي چې سنت معنا چې وی نه کي نو ګناه پې نشته او به ودرېده بس په دې نو یو خو معنا دا شو چې په کولو کې اجر هم نشته خو صرف تا دا ووي چې جي که دې ونه کړه نو ګناه پکې نشته او که دې وکړه اجر پکې هم نشته بیا خو داسې مطلب شو ته به داسې وایي سنت هغه عمل ته وایي چې په کولو کې اجر دی په نه کولو کې ګناه نشته ها بس سنت داسې دي چې د هغې په پرېښودو سره انسان ته کله یعنی چې کله همیشواله وکړي په هغې باندې نو داسې ورته موږ ویلی شو چې بهی دا سړی د دین باک نه لري د دین قدر ورسره د دې عبادت ډېر نشته هغه بس سنت دی خو عامه خبره دا ده چې سنت هغه عمل دی چې په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې ګناه نشته اعتکاف هم سنت دی که دې وکړه ثواب دی که دې ونه کړو ګناه پکې نشته ها په یو حال کې واجب کېدی شي چې یو سړی منښت وکړي بارک الله فیک یو سړی منښت وکړي چې یاره زما دپاره د الله په ما باندې دا شو چې زه به یو ورځ اعتکاف کوم یا 10 ورځې یا 20 ورځې یا 15 ورځې اوس په ده باندې اعتکاف څه شو واجب شو حدیث دی په صحیح بخاري کې دی من نذر ان یطیع الله فلیطعه څوک چې دا منښت وکړي چې بهی کې د الله یو عبادت داسې منښت وکړي نو بیا دې دا منښته پوره کړي او دغه شان د عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره مې مخکې وکړه که نه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام يا رسول الله ما سمن اختكر ده چې یو شپه به زه په حرم کې اعتکاف کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منښت دې پوره کړه او فی بنذرک نه منښت دې پوره کړه ځکه چې په ځان دې اوس څه کړی دی لازم کړی دی حالانکې ګوره هغه د جاهلیت په ورځو کې دا منښته کړې وه خو دا قرض پې پاتې و قرض پې پاتې و ځکه چې هغه په ځان باندې په خپله دا لازم کړی و امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاجماع کې دا خبره کړې ده وایي په دې باندې د علماو اجماع ده چې اعتکاف سنت دی واجب نه دی الا دا چې یو سړی په ځان باندې واجب کړي